سلام، د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الله امیني هرکلی وایم. د تخار چهاب ولسوالۍ نن سهار د طالبانو له لوري ونیول شوه. د دغه ولایت د امنیه قومندانۍ ویاند وایي طالبان د یادې ولسوالۍ له نیولو وروسته هغې ته اور ورته کړی او د همګړۍ په امنیه قومندانۍ کې د دواړو لورو ترمنځ سخته جګړه روان ده. د نوموړي په وینا په دې برید کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله اوښتې، خو لا تر اوسه یې کره شمېره روښانه نه ده. له دې سره سم د تخار په بهارک ولسوالۍ کې د پولیسو پر پوستو په برید کې 8 پولیسان هم وژل شوي دي. د تخار د امنیه قومندانۍ ویاند خلیل اسیر وایي په دغه پیښه کې چې تېره شپه ترسره شوي 4 نور پولیسان هم ټپیان شوي دي. په ورته وخت کې د دغه ولایت په درقد ولسوالۍ کې هم د ملي پوځ پر پوستو د طالبانو په برید کې 10 دولتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ولسمشر غني د وسلوال پوځ په اعلی سرقومندانۍ ناسته کې د عاشورا او شهید اونۍ مراسمو د امنیت پر ټینګښت ټینګار وکړ. د دغې ناستې ګډونوالو هم د جوماتونو، تکیهخانو او د ویر مراسمو د امنیت ټینګښت په ګډون په امنه فضا کې د عاشورا او شهید اونۍ مراسمو د ترسره کېدو لپاره د امنیت پر خوندي ټینګار کړی دی. راتلونکې اونۍ د شهید اونۍ پیلیږي او 11 ورځې وروسته د عاشورا ورځ ده. د ملي پوځ کمانډو قل اردو نږدې ټول عملیاتونه په یوازې سر ترسره کوي. دغه مطلب د ملي امنیت سلاکار تېره ورځ له یادې قل اردو د لیدنې پر مهال څرګند کړی او زیاته کړې ده چې دغه ځواکونه د هر ډول پرمختللو تجهیزاتو په لرلو سره ډېرو لږو همکاریو ته اړتیا لري. نوموړي همداراز په ډاګه کړه چې د هېواد مشرتابه غړي به په هیڅ ډول د دوی پر سر معامله ونه کړي او پر دې هم جدي کار روان دی چې افغان ځواکونه پر ځان بسیا شي او هر هغه امکانات ورته برابر شي چې د اوسنۍ نړۍ پرمختللي او پیاوړي پوځونه یې لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي که له طالبانو سره هوکړه هم وشي بیا به یې هم سرتیري په افغانستان کې پاتې شي. د رویټرز د معلوماتو پر بنسټ ښاغلي ټرمپ ویلي چې هیواد یې د خپلو سرتیرو ډیره برخه له افغانستانه باسي خو یو شمېر نور به یې د تل لپاره په افغانستان کې پاتې وي. د امریکا د ولسمشر دغه څرګندونې په داسې حال کې دي چې طالبان له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو غوښتونکي دي. د بایومټریک په دستګاو کې تخنیکي ستونزې حل شوي او سر له ننه به د ولایتونو مرکزونو ته د حساسو موادو لیږد پیل شي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مرستیال زیاتوي دا ستونزه د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د تخنیکي پلاوي له څېړنې او د ملي او نړیوالو بنسټونو له تایید وروسته حل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د حساسو ټاکنیزو توکو په لیږد کې ځنډ د بایومټریک په دستګاو کې د تخنیکي ستونزو د رامنځته کېدو له امله بلل شوي وو. او داعش د افغانستان له پولو څخه په ګټې اخیستنې هڅې کوي چې د روسیې ملګرو هیوادونو ته لار پیدا کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له خپل هندي سیال سره د یوې خبري ناستې پر مهال ویلي یادې ډلې د افغانستان په شمال کې د کلکو مرکزونو په جوړولو سره د ورانکاره کړنو د ترسره کولو په هڅه کې ده. ښاغلی لاوروف همداراز لویدیځ هیوادونه له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې په دوه مخۍ تورنوي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امان.